السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خباینن په یو نوی ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن سبا ګرمي ډیره زیاته شوې ده او موسم چې دی ډیر زیات ګرم شوی دی. اوس دا څو ورځې مخکې باران وشو نو موسم ښه او اوس موسم ډیر ګرم شوی دی. نو په دې وجه باندې زه نن سټوډیو ته هم نه یم تللی. ګرمي وه ډیره زیاته نو بس ډډې مې نه لګېدې نو سټوډیو ته لاړم. بھائی ما نن ولاګ ډېر زیات لیټ سټارټ کو او پته نه لګي دا څه وجه چې ما نه ولاګ لیټ سټارټ شو. نو خو نن ګرمي ډېره زیاته وه زما په ولاګ کولو باندې بالکل سمې هم نه راته. نو اوس چې دی نو اوس مې مازدیګر لمونځ وکړو راووتو چکر له. تاسو به هم بوځو چېرته ځئ ما زموږ سره یې. په دې نن سبا ورځو کې صرف او صرف لکه مازدیګر مالي نه دی سړي باندې لکه مطلب سړی لږ ښي دا ورځې چې لمر لګېدلی که نه نو دومره زیاته ګرمي شروع شوې ده. ولې چې باران منې شوی نو ګرمي ډېره زیاته شوې ده. زمونږ څومره ښکلی ښایسته کلی دی غوږ کې دی. دا زمونږ د کلي غرونه دي که نه ښکلي ښکلي نختر پکې ولاړ دي او دا لاچیانې پکې بدې دي نور پکې ښایست کمی نشته دی. بھائی نو دې ټایم کې راوختو سرملنګ بابا ته. تاسو ته زه اکثر وایم که نه بره سرملنګ بابا دی اکثر کتې نه مې ته پټوان هو. نو دا اخوا چې دی مردان ضلع او دې خوا زموږ بونیر ضلع ده. نو دلته چې کوم سرملنګ بابا دربار دی کوم مزار دی وغیره دار څه دي که نه نو نن درته هغه ښیم. بھائی نو سرملنګ بابا خپل نوم چې و که نه هغه سید معصوم بابا و او دا ځای چې په کوم ځای باندې دی خښ دی که نه دی په دې ځای کې اوسېدو. دا د ضلع مردان او ضلع بونیر بارډر دی مکمل د غر سر دی. نو ده به ډېر د لرې لرې نه اوبه راوړي او دلته چې به کوم خلک یو پلته بل پلته اختېدو که نه مطلب تلو راتلو به یوې ضلعې نه بلې ضلعې ته نو په خلکو به اوبه څکولې نو او خپل عبادت پی کوو. نو په دغه کې وجه باندې هغه بیا خپل وصیت وکړو چې بس زه به دلته ښخېږم. نو د هغه دلته اوس مزار دی. ګوره یو دا ډاک دی اکثر مطلب جمعې په ورځ باندې یا داسې پروګرامونه خلک مطلب پکنیک پارټۍ وغیره کوي که نه دلته کوي ټنګ ټکور که نه دلته ښکته پروګرامونه وغیره دا کوي دی دا نغري وغیره لګېدلي دي. او دې سره سره دا چې دی که نه دا د سرملنګ بابا جومات دی دننه د هغوی نه دی. دې ځای کې دا مونږ ورته چاټی وایو پته نه لګي تاسو ته څه وایئ. دې کې یخې اوبه وي دا ټانکی ده دې کې اوبه جمع کېږي او هغې غرونو نه د اوبه راځي. او دا چې دی دا سرملنګ بابا مزار دی دا وینئ. دا اوس دې ټایم کې تاله دی بس دننه داسې خاص څه نشته خو دغه دربار دی دننه قبر دی او د پاسه بې دا مزار جوړ کړی دی. دا اخوا دلته چې کوم دی که نه نو کوټې دي دې ځای کې د ملنګان وغیره پاتې کېږي. دې ځای چې کوم خدمتګار خلک یي که نه دا ځای صفا ساتي دلته پاتې کېږي نو هغه دې ځایونو کې پاتې کېږي. بھائی دا چې دی که نه دا دې ځای لنګر دی او دې ځای پورې دا ځای چې مطلب دا د دې دربار اخري حد دی هغې ځای نه شروع شوی دی او دې ځای پورې دی دا وینئ تاسو یې. دلته سرملنګ بابا کې چې دی که نه هوټلي هم دي دا کې دی یو دا دی یو دلته دی او یو دې ځای کې دا دی. نو که څوک پروګرام وغیره دی لا ځای نو خپل سامان هم راوړی شه دلته دې سره میلاویږي.
دا ښکته علاقه چې ده که نه دا هغه تاسو وینئ دی دا اوس د ضلع مردان سره راځي دا اوس د ضلع مردان علاقه ده دلته چې کوم بورډونه لګېدلي دي نو دې نه اخوا ضلع مردان دی مې ماښام بانګې وي او هغې ځای نه راواپس شوم بس اوس دلته راته دا ملګري ناست دي نو ماښام مونځ به دلته کوو او بیا به ځو کور ته نو ستاسو سره به خبرې اترې چې بیا کور کوو ښه نو څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې زه د بلاګ اخیری شاټ چې دی که نه نو هغه اکثر نه اخلم نو نن مې هم نه دی اخیستی دا شاټ چې دی اوس په بله ورځ لا اخلم او بای داسې خبره ده که نه چې زما بلاګینګ چې دی ټول ګډوډ دی زموږ نیټ خراب شوی و نو هغې وجې زما ټول بلاګ چې دی نو هغه ګډوډ شوي دي ډیلی ټول هر څه رانه مس شو تقریبا څلورمه ورځ د زما بلاګ نه دی کړی نو هر څه ګډوډ شوي دي د هغې بخښنه غواړم انشاءالله اوس په بلاګینګ ټیک شي نو مطلب مسله حل شوه که نه انټرنیټو او را روان بلاګونه چې به ټیک شي نو امید دی چې دا نننی بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او راکړئ راله اجازت د بل بلاګه پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان